زما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې هر عبادت اسمان سره خبرې کوي. علما لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلي د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت دی. سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د ده اراده دا وي چې دا ټوله دنیا سیلاب کړو. نو الله دا رمضان کاڼی ور مخامخ کړي چې ور مخامخ یې کړي یو چس ناری کړي او دا رمضان کاڼی ټول سمندر وچ کړي. نو په دې میاشت کې رمضان نامه الله دې دپاره ایښې ده چې په دې 11 میاشتو کې دې څومره ګناه کړي الله د دې میاشتې په برکت ټوله ختم کړي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دې میاشتې لا ملا وتړئ، ختمونه پکې وکئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د رمضان په میاشت کې 1 ختمونه کول. 1 یو ختم به په تراوو کې کولو، یو سپاره به ویل، او یو ثابت ختم به د شپې کولو، او یو ثابت ختم به د ورځې کول. سهار نه به تر ماښامه پورې یو قرآن ختم، بیا د تراویح چوکړې بیا به شروع شو، نو تر سهار بانګه پورې به بل ختم وکړو. 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سهار مونځ کړی، 40 کاله مونږ یو ختم هم نشو کړو. هغه جومات لټو چې چېرته امریکنۍ انجن امام ولاړي او ګړس ته وباسي، یو ختم نشو کړو. عزیزانو ما 40 کاله ختمونه کړي دي، د یو شپې ختم ما کړی دی. 8 بجې ماسخوتن هم نیت وتړلو، زمونږ یو استاد و خدای دې غریب ته رحمت کړي، هغه پسې او د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ورپسې ولاړو، چې 3:30 بجې شوې نو ودحا ته ورسول. پاو کم 1.5 سپارې په یو رکعت کې وویلې او باقي پاوې په نورو رکعتونو کې وویل. نو عزیزانو عرض دا و چې په دغه ورځو کې د قرآن ختم یو په تراوو کې ډېر ضروري دی. امام حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولیدو، نو تپوس یې وکړو چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشحالېږي، ته په څه خوشحالېږي؟ لکه اوس ما نه ته تپوس وکړي چې ملا صاحب ته په څه خوشحالېږي؟ او مولیانو طبیعت خو درته معلوم دی چې دوی په څه ډېر خوشحالېږي، که نه دي؟ نو داسې هر سړی د خپل شان مناسب په څه نه څه خو خوشحالېږي، خو بیا په دې نغدو که خیال وکړي هر سړی خوشحالېږي. نغدو زمونږ بیړه تباه کړه، زمونږ کورونه یې وران کړه، عمر نه زمون کور جهنم کړو. عمر نه د نغدو دپاره مونږ په هیڅ ګناه سرپه نه ده، په هیڅ ګناه. د نغدو دپاره وګوره په دې ملک کې ګرځه، کوم سړی چې پردی خویندې او پردی میندې او پردی لوڼه بل ته سپلای کوي د نغدو دپاره، دا خو عام شی دی. تاسو راشئ وګورئ نن د ملک د هوټلو ډک دی، ټول ملک هوټل شو. په دې هوټلو کې وګوره هلکان سپلای کېږي د نغدو دپاره. هیروین چې د انسانیت دشمن شی دی هغه سپلای کېږي د نغدو دپاره. نو نن زمونږ عمر نه کور چې دغه جهنم شو، د جنت تمې مه کوئ، ما جنتونه نشته. زه چې په کومه زمانه کې اوسېږم نو ما ته د ځان نه واله تر خفه نه شئ تاسو پورې جنت منت نه ښکاري. یو لیونی ما ته راغلی ویله دیګر ملا ته یې ماله و، تبر ورسره و، تبر یې د څادر نه راویست، ویل دا تبر ګورئ په دې به دې کیمه کړم، که دې د جنت نوم واغستی په دې تبر به دې کیمه کړم. زه ولاړېږم ما بیړی هرکشه چې تا خو لیونی دی، رښتیا مې ونه ویل. ویل په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړه، جنت نشته او نه خلکو ته د جنت تقریر وکړي، او په دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی، اور مې تازه کړی دی، خلک را تیاروه چې راځي. نو ماما جنتونه نشته. تاسو په ایمان یې وایئ ځان ته وګورئ، مونږ د انسانیت دشمنان یو. مونږ یو محتاج چې وي محتاج او تا ته ودرېږه، محتاج دی او تا ته ودرېږه، او تا د هغه د احتیاج د لرې کولو د وس مطابق کوشش ونه کړو، ته به جنت ته ځې. روژاني ته نو داسې به خر ته هم زه خوله وتړم ټوله ورځ به ګیا نه خوري. تپوس به کوې چې روژې میاشت راله، هسې نه چې څوک ماښامې بې
جماعت یو دی که په محله او په کلي کې یو کور بې روټۍ او بې رو جماعتي پاتې شو، الله به پې دا ټول کلی جهنم ته بوځي. دا ټول کلی زه په زندګۍ کې ودونو مدونو ته نه ځم، که د پلار واده وي نه ورځم. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې یو ځل پېښ شوی ومه، یو ځل داسې لین لګېدلی دی د روټۍ، نو یو سر ته مونږه ناست یو، لږ داسې ده غوړ غوړ ملیان ناست او لاندې سر ته غریبان ناست. نو ما چې یو لوړی اوچته کړه او دویمې ته مې لاس کولو کې د درستخان ته مې وروست وکته، نو هغه نورو خلکو ته تشې وریجې پرتې وې او زمونږ د سایډ باندې ډونګې وې او پکې ترکاری او فلان دي. لاس مې ونیو، ولې دې نور سره مالنه پروټه ختمه شوه چې ما ووتو او واده والا ته مې ویل چې تاسو خو دې څونه خوړم، الله دې دغه کور روان کړه چې دا ته پکې اوسې. ستا خدای دیخ بنیاد دغه پلار او نیکه وباسي چې کوم خوار او غریبو ناستو په یو درستخان هغې ته دې تشې وریجې ایښې او چې دا غوړ غوړ ناستو دې ته د ډونګو کې چرګان ایښي. ستا خدای تباه او برباد هغه ورځ به او نن ورځ د دې ښار کې خنځیر اوسېږي چې په مخه راشي مخ رانه واړئ. په 50 کاله کې ما دا کار کړی و، بیا مې ویې چې روره ورکوی او د ماښام تا ځان له سره کړي چرګان ایښي دي او په مالت کې د چا خوټ کېدلې پیسې هم نشته او نیولې د روژه ده، په خدای به ټیپر خرڅی چې مار پچې نه وی د خلیل تر کعبې دا کعبه بهتر ده، د خلیل تر کعبې دا کعبه بهتر ده، چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه. هغه د ابراهیم علیه السلام په مکه کې جوړه کړې کعبه چې ده، د هغې نه د انسان په زړه کې چې کومه کعبه ده داسې اوچته ده. هغه کعبه چې ورانه کړې نو الله پرې دومره نه خفه کېږي. جنسي او بیرچي راواله او مکې ته ورشه او کعبه ټوله ورانه کړه. د هغې دومره ګناه نه ده لکه د چا زړه دی چې بې ګناه ازار کړو، دومره ګناه ده. نن موږ قدم بیرته موزران یو، ظالمان یو، قدم بیا دلزار یو. ښه به ګورو چې زما د حرکت نه دې سړي ته دا تکلیف رسي، نو په خپل انتظار او ګوټ تېر کړ، بل ته تکلیف مه رسوه. ناظمانو عزیزانو مونږ لړمان او ماران یو، دا چې دم چاله نه ورکوو، ټک نه ورکوو، نو څه پېښې دي را باندې چې پېښ شي په لړم نو تماشا یې کوه چې 200 کاله دې ورته چوریانې اچولي که نه، نو هم چې په لړم پېښ شي والله چې ټک دله درکړي. نو تاسو مونږ لړمان یو، تاسې لږ ډېر ښه یې وسم نه رسي. نو روژې سره سره دې څیزونو ته هم سوچ کوئ، دې ته هم فکر کوئ، پټ پټ پته لګوه په علاقه او ګاونډ کې چې اسې نه چې څوک چېرته دورو جماعتي پاتې نه وي، پټ پټ پته لګوه. دغه روژه به بیا تا دپاره زولنې وي او ته د جهنم ته روان کړې. نو الله دې توفیق درکړي. موږ نه مخکې چې کوم مسلمانان تېر شوي دي، په خدای قسم چې د خپلې خولې نه به یې وویسته او بل له به یې ورکړه، خپله به یې نهاره شپه تېره کړه او بل له به یې ورکړه. نهاره زمونږ تاسو په ایمان وایئ زه به داسې وکړم چې زه نهاره شپه تېره کړم زه یې تاله درکړم. نو خو زه فراډ او دوکه یم که نه یم چې زه نهاره شپه تېره کړم زه یې تاله درکړم. نو خو زه فراډ او دوکه یم که نه یم. زما ژوند ټوله دوکه ده، زما د اسلام دا نوم اخیستل چې دي دا ټوله دوکه ده. اوس بېنظیر هم چغې وایي چې دا ملک به زه اسلامي مملکت جوړوم. لکه خدای قرآن ته وګوره، په حرام کښېنه، بس خلکو راوستې کښېنولې باچهي ده کوی، د اسلام نوم څه لاړه. دا دومره بېهوده قوم دی چې د بېنظیر په اسلام لفظ اخیستو باندې دي. او دا بله ورځ کومه تکلیف به تاسو لیدلی چې څه یې ویې او څه یې کولو، دا چا په خوله کې دی وي د مرۍ نه به ښکته نه وي. نو زمونږ اسلام صرف په خوله کې دی، د مرۍ نه ښکته نه دی. نو په خولې اسلام باندې به نه جنت ملاوېږي او نه به خدای ملاوېږي او نه به رسول ملاوي. د خولې په اسلام به یې څه نه کړي، په هغه اسلام به هر څه ملاوېږي چې په زړه کې وي. او زړونه زمونږ اسلام وتی دی، زمونږ زړونو خو اسلام نشته. دا که په دعوې سره وایي او که کوم یو لوی نه لوی میماندار او مسلمان او بزرګ او جنډه پې ولاړه ده ووایي چې زما زړه کې
سره دې خبرې وکړي. اول ورته ځان ثابتوم چې زما اسلام په خوله کې دی پړه کې نه دی او بیا په ده ته ثابتوم چې پلانې کار دی وګوره پلانې کار دی. دا نه دی چې په ځان جنډې ودرولې دي او خلق ترې نه ډېر چاپېر او لاسونه یې څپوي. د دوی ټول خوراک پلیت او مردار او حرام دی. د جوارۍ پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کېږي، د شرابو پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کېږي، د هیروین پیسو زکات په شکرانه کې دوی ته پیش کېږي. نو موږ ټول مردار پاړه یو. مسله خو دا ده چې د چا خېټه کې یو لوړی د حرامو پرته یي د هغه څلوېښت ورځې لمونځ نه کړي، یو لوړی او چې د چا ټوله خېټه د حرامو ډکې منځونه ماما نشته، هغه د لیوني کار دی. په دې سفر باندې چې مکم که بیا دې د جنت نوم اخیستی. نو دا د لیوني خبره مې په دې نه لیکلې او دا شعر مې ووی چې د خدای په لوی کرم به کېږي. په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه، که د خدای مهرباني وي خو څه بیړه به م پار شي، او که په عقل وي او په قانون وي نو قانون په سط کې مونږ یو، قانون به مونږ جنت تلو ته نه پرېږدي. په دې روژه کې خولې قابو کوي. څنګه روژه چې په خوراک څکاک ماتېږي، داسې روژه چې د بل دپاره کوې کنې او د بل شیطانت کې او بل پسې بد وی، په دې روژه ماتېږي. زما په دې خبرې پوهېږي. د بعضې ائمهو دا مذهب دی چې د چا غیبت چې وکړي په دې روژه ماتېږي. نو غیبتونو نه ځان ساتئ. امام حنبل خدای ته ویل ته په څه خوشحالېږي یا الله؟ نو الله ورته ویل چې حنبله زما د خوشحالۍ لوی شی چې دی تلاوت القرآن دی. څوک چې قرآن ډېر لولي څوک ډېر خوشحالېږي. په دې روژه کې چې اوږدار یې ټوله ورځ قرآن لولی، الله دې توفیق درکړي. باقي روژه په څه ماتېږي او په څه نه ماتېږي یو لویه خبره ده چې هغه دنیا کې په مصیبت ګرفتاره ده، او بل دا چې د روژې دا بعضې مسلې ګوره هر ملا پوهېږي نه، هر چا نه تپوس هم مه کوئ. دې لپاره خاص خلک وي او تپوس به د خاص خلکو نه کوئ. د علماء دیوبند دا فتوه ده او مولانا شفیع په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې په روژه کې سړی ستن ووایي نو روژه ترې نه ماتېږي. ستن وهل په مټ کې یا په پتون کې په دې روژه نه ماتېږي. روژه په هر هغه شي ماتېږي چې هغه جوف د دماغو او جوف د خېټې ته معدې ته رسي، په هغې روژه ماتېږي. چې کوم هغه مستقر د جوف ته کوم شی نه رسي په هغې روژه نه ماتېږي. د انجکشن دوايي په غوښه کې سرایت کوي او جوف د معدې ته هم نه رسي او جوف د دماغو ته هم نه رسي. تاسو خیال ده د انجکشن والو باندې روژه نه ماتېږي. دنیا ملیان مې درته وایي دارو پکې نه څنګه روژه ماته نه اوس بیان نشته او که ډېرې سنګولې دې مرۍ نه ونیسئ او په وله کې وغورځوئ. وایي ملا صاحب پکې نشته، په ارام کښېنه. بنیادي خبره ما تاسو ته عرض کړه چې په هېڅ انجکشن روژه نه ماتېږي. دا تحقیق چې علماء دیوبند کول او دا فتوا یې ورکوله، نو د دنیا ډاکټران او ماهرین یې را جمع کړي او دا ریسرچ یې وکړو چې د ستنې دارو کوم ځای ته ځي. نو هغه تحقیق نه بعد بیا ستنې دارو کوم ځای ته ځي. نو هغه تحقیق نه بعد بیا فتوا ورکړه چې اوس په دې روژه نه ماتي. د دیوبند علماو چرې چوګت نه دی ایښی. که ته وایې چې ستاسو دارو دننه لاړه نو په روژه کې چې سړی ولاندي نو د ویښتو دې بیخ کې سوری دی که نه دی؟ د بدن د ویښتو بیخ کې سوري دي. نو په دې سورو کې چې اوبه دننه بدن ته لاړې شي په کار دا دی چې روژه ماته شي. سترګو کې دارو اچولو باندې روژه نه ماتېږي. غوږ کې دارو اچولو باندې روژه ماتېږي، ځکه د غوږ کنیکشن چې دی هغه د جوف د دماغو سره دی، د سترګو کنیکشن ورسره نشته. استنجا چې کوئ د لږ لوی او دسماتې ځای چې وینځئ نو ډېر به کولاو نه کښېنئ. که لاندې نه اوبه دننه لاړې نو د هغې تعلق هم جوف د معدې سره دی، بیان کې روژه ماتېږي. خیال ده بعضې سودایي غوندې سړی که نه بس خو لګیا یې. نو دې وجې نه دا د څه باتای شي دا اگر باتای د ورځې بعضې دکانداران ځان ته لوګیا کوي. د دې دا لوګیا چې سپېږمو کې لاړ شي په دې هم روژه ماتېږي.
لکه چې د سپېڅلو کتارو اچولو سره روژه ماتېږي. د دې تعلق هم جوړ د دماغو سره دی. سپېلني لوګی کول ځان ته هغه لوګي چې راشي. اوس تاسو به وایئ چې دا ښځې چې پخلی کوي او شنه لرګي وي او پوکي ورکوي او لوګی په پوزه کې ننوځي که نه کټوی پخوي یا روټۍ پخوي قربان د شریعت نه شي. ښځې یې معاف کړي دي چې که ښځه روټۍ پخوي روټۍ یا کټوی پخوي او د هغې په سپېږمو کې لوګي ننوته نو روژه ترې نه ماتېږي ځکه هغه عذر دی. یا د بعضې ښځې مېړه چې دی د کلنکار بچی مالګه کمه ده او مالګه زیاته ده او مرچکۍ داسې دی او فلانې دی او دا بعضې سړی بار ګیدلي کور کې ښځو له زمرې خیر اوس ټول سړي ګیدړان دي کښې اوس ښځې زمرۍ لاړې د ممۍ بڼه یې کړئ. اوس ښځې به داسې سورې ګرځي لکه